دوستانو درې جملې زده کوو د الماني ژبې ځکه چې په المان کې اوسېږو نو خامخا د ژبې ډېر زیات مشکلات وي نو د دې لپاره باید موږ هڅه وکړو خو چې کله موږ بیخي نه پوهېږو نو موږ چا نه پوښتنه کوو یا له موږ څخه څوک پوښتنه کوي چې آیا ته په الماني ژبې خبرې کولی شې آیا ته په الماني ژبه خبرې کولی شې نو دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Kannst du Deutsch sprechen? Kannst du Deutsch sprechen? Kannst du Deutsch sprechen? وای آیا ته په الماني ژبه خبرې کولی شې که چېرته موږ ورته وایو چې زه په الماني ژبه خبرې نشم کولی بیا داسې وایو Ich kann nicht Deutsch sprechen. Ich kann nicht Deutsch sprechen یعنی زه په الماني ژبه خبرې نشم کولی او که چېرته موږ ورته وایو چې زه په الماني ژبه خبرې کولی شم خو لږ څه یعنی لږ پوهېږم بیا دا جمله داسې وایو Ich kann Deutsch sprechen, aber ein bisschen. Ich kann Deutsch sprechen aber ein bisschen یعنی لږ څه کولی شم aber وای مګر ein bisschen مطلب لږ څه